د روان 20 ورلد کپ باره کې زمونږ د رور صادق خان د هغوی دغه سلیکشن چې دغه زمونږ دغه چارواکو ته ورسي حتی د په مونږ هم نیم پېښه ما خدای پاک مونږ کې سوال کو چې خدای پاک اوټ یې نه کې چې رالم اوټ شوی نو دومره جنون سره زما بیا د کرکټ سره شوق او بیا د نسیم شاه چې زموږ یو پښتونکي لاړې دي د هغوی په بالینګ هم کم نظر د کم سلیکشن د خپل ځان د طرف نه کړی ملګري د خپل کمنټس کې خپل سلیکشن پیش کی ما چې کم لیکلی دی نو هغه ما سره د کاپۍ کې دی او هغه په دې وجه ما لیکلی دی زما خو د خوښې کې چې کم دی یو فوټبال دی او د جنون نه چې کم دی خوښوم نو هغه کرکټ دی صحیح ایشیا کپ ته وکته که نه ایشیا کپ هم وکته او زموږ پاکستان ښه کارکردګي وکړه خو اخره کې چې کم دی زموږ بیا دا دوه میچه بدقسمتۍ د وجې موږ وبایلل لیکې کمې خرابۍ مخې ته راغې چې هغه فاینل زموږ د لاسه ووتو لومبۍ خو چې کوم دی شاداب خان دوه امپورټنټ کیچونو او بیا زمونږ فیلډینګ او بیا زمونږ میډل آرډر او بیا خاص کر چې کوم دی د رضوان چې کوم سټرایک ریټ یې کم او ورسره چې کوم دی بابر اعظم چې ان بس فام کې لا نه دی راغلی او آوټ اف فام دی نو مین دغه وجې وي خو زمونږ میډل آرډر غټه مسله په دې ده چې دا هېڅکله هم نه چلیږي جی د هغې وجه سره څه کمی راځي په نظر مین خبره سلیکشن دی که نه لکه دې باندې که ته ووایم نو زموږ عام خلک هم پرې پوهېږي سلیکشن څه به کوې څوک بالي نن سبا څوک ښه پام کې دی زموږ زیاتیات او یاري دوستي روانه ده په دغه کې کرکټ کې او دا هغوی دا مقصد دی چې یاره دا د پی سی بي والا بس دا که ګټي نو هغې ذمهوار دي او که بیلي نو هغه به خفه کېږي خو دا سوچ نه کوي چې د 22 کروڑ عوام دا کرکټ خوښ دی درته ووایه اوس 20 را روان دی د دې لپاره څه پلانینګ پکار دی خپل څه سجیشن لرئ څه مشوره لرئ زما سجیشن خو دغه دی چې زه موجوده وخت کې ما چې کم سلیکشن د خپل ځان د طرف نه کړی ملګري د خپل کمنټس کې خپل سلیکشن پیش کی ما چې کم لیکلی دی نو هغه ما سره د کاپۍ کې دی او هغه په دې وجه ما لیکلی دی چې زمونږ زیات تر خلک هغه څوک کم ټیم خوښوي څوک څه خوښوي خو زما چې کم ټیم دی نو په هغې کې ډېر کسان داسې دي چې هغه په د موجوده ایشیا کپ کې ونه چېرېدل نو هغه زما د دې سلیکشن نه بار دي زما چې کوم د پاکستان ټیم دی د هغې لپاره موجوده سلیکشن د هغې کپټن به شعیب ملک وي او لومبنۍ اوپنران به دوه کسان وي چې یو به محمد رضوان او شرجیل خان به په هغې پسې چې کوم دی بیا به ون ډاون حیدر علي روزي او د هغې نه بعد به بیا شعیب ملک روزي پنځم نمبر به شان مسعود روزي او په شپږم نمبر به شاداب خانی په اووم نمبر به محمد نواز روزي او په اتم نمبر به اماد وسیم روزي په نهم به محمد عامر او په لسم به نسیم شاه او په یولسم به شهنشاه افریدي دا زما د موجوده د 20 ورلډ کپ چې کوم روان د هغې لپاره ټیم په دې سره چې کوم کسان به ځي مطلب یو کس پکې خوږ شو یا انجري ورته راغله یا څه مسله راغله نو محمد حارث به چې کیپر دی وهاب ریاض د 20 سپیشلیست ښه بالر دی سهیل تنویر دی ښه بالر دی او ورسره چې کوم دی اخره کې شعیب مقصود چې دا ښه هیټر دی نو تقریبا څلور کسان ریزرو کې دي او باقي چې کوم ټول سلیکشن دی نو هغه کیپټن شعیب ملک محمد رضوان شرجیل خان شان مسعود حیدر علي شاداب خان محمد نواز نسیم شاه شهنشاه افریدي محمد عامر اماد وسیم دا ستاسو خپل سجیشن دی که نه هغوی د یو اپیل هم دی دا زما اپیل دی زم کیدی شي انشاءالله داسې هم شي او کاش که داسې وشي نو دا 20 ورلډ کپ بیا زمونږ دی نو څه دی خیال دی اعظم راجا صاحب سره د رابطه راکړو څنګه نه رابطه خو داسې نشته دی خو زما د زړه یو خواهش دی چې همدا شرجیل رادن نشي محمد عامر رادن نشي نو دا د ټیم بیک بون دی چې کوم ته موږ د شارک وایو زم چې دا زمونږ تیر مضبوطي نو بیا چې څونه آبادۍ کې نو مسله به نه راځي نو انشاءالله زمونږ بیک بون چې کوم شرجیل خان رادن نشو محمد عامر رادن نشو انشاءالله شهنشاه افریدي خو به ریکوري وشي او هم راشي انشاءالله د امیر خبره کوي محمد امیر واقعي یو ښه بالر و هغوی مستفي شوي نه دي هغه شوی دی خو هغه یو خبر په دې کله ورکوي چې کله نه رمیز راجا او وقار یونس وي نو زه به نه راځم نو زه هم چې دا دوی د کینې دی که مطلب دوی خپل اختلافات دې ختم کړي دا زموږ د 22 کروڑ عوام لپاره جنګي که نه نو زه هم چې دا اختلافات خلک امیر ته واپس راولي ځکه هغه د 20 یو ښه بالر دی که نه اوس سی پی ایل کې لوبي کې تاسو پته یې ښه وکټ یې بله د واخیستې نو هغه لکه مطلب روهیت شرما او ویرات کوهلي او کیل راهول نو دا کسان چې کوم دی هغه ته بیا څه نه دي او زموږ لپاره ټول نه خطرناک چې کوم دی هغه نه سبا په پام کې راغلی دی ویرات کوهلي او ورسره چې کوم دی دغه
روهیت شرما او کې راهول خو چې ودرېږي نو هغه ډېر ښه سکور کوي. صحیح ادر تو بې لکه کرکټ متعلق ماشاءالله دغه اپډیټ تاسو موږ لراکو د نسیم شاه چې زموږ یو پښتون کلاړي دي د هغوی په بالینګ هم کم نظر او په ایشیا کپ کې چې کم کردار ادا کړ یو میچ د بیټینګ په بنیاد هم موږ له وګټل څه ګڼئ؟ نسیم شاه ماشاءالله یو ینګ سټار دی او دی به شایننګ سټار جوړیږي خو د موجوده په حالاتو کې داسې قسمه خلکو په دغه کې رانشي نن سبا اوسې جیناکۍ به هم آفر کوي دا چې کوم قسمه د پلاپ کېدو باندې ملکونه هم کوشش کوي څوک به د فکسنګ کوم نه لالچ ورکوي څوک به وکړي زم کاش که دی دغه شیزونو نه بالاتر شو دغه شیزونو چې کوم راګیر نه شو دا به زمونږ د راتلونکي د وخت د روجیانو او زمونږ د پاکستان فخر وي. د روان 20 ورلد کپ باره کې زمونږ د رور صادق خان د هغوی دغه سلیکشن چې دغه زمونږ دغه چارواکو ته ورسي او د دوی په دې سلیکشن د دوی چې کوم یاد کوم تقریبا موږ سره کم کتونکي چې ډېر به په دې موږ سره ایګري وي چې یعنې دا سلیکشن ډېر ون زیاتو ملګرو نه هم داسې واورېدل ما ته خو ګورې دا معلومات نو کرکټ ماشاءالله ډېر ایکسپرټ یې دی ډېر معلومات لري څومره وخت نه یاره به زما د پاکستان د ټیم سره جنون دی او که زه تاته ویم نو زه ټیسټ هم نه پرېږدم یو بال په بال ګورم بل دلته اوس چې کوم دی په پی سی بي د طرف نه چې نیشنل T20 کم ورلډ کپ دا چې کوم کپ شروع دی نیشنل کپ دغه هم ګورم او ورسره چې کوم دی ایشیا کپ خو چې کوم دی هغه مې پاکستان علاوه د نور ملکونه هم کتل اسټرالیا هم شروع دی نیوزیلینډ هم شروع دی هغه هم سره ګورم نو کرکټ مې خوښ دی. داسې کوم کلاړي تېر شوي کې یا موجوده چېرې کاش دا کلاړي خو زه ومه زما خپله ورکوټوالي کې شوق و خو چې کله بیا وکړه چې ما لکه ښه ګیم نه شو کولی نو بیا مې شوق نه و خو زما چې کوم دی په زړو کلاړیانو کې اوسانو کلاړیانو کې زما د خوښې کلاړي چې کوم نو هغه افریدی و او یو ورځ د جمعې ورځ وه نو هغه ولاړو حتی رایده په هغه مونځ هم نیم پیښه ما خدای پاک مونځ کې مې سوال کوو چې خدای پاک اوټ یې نه کړي چې رالم اوټ شوی و نو دومره جنون سره زما بیا د کرکټ سره شوق او بیا خاص کر شاهد خان افریدي سره زما ډېر خوښ دی. زموږ په ټیم کې دوستانې شروع دي دغه اخرې تپوس دا څنګه دوستانې شروع په دې کې رڼا واچوي؟ یاره دا حقیقت دی چې لکه مطلب په موجوده حالاتو کې که ته وګورې نو همدغه لوبه د شعیب ملک هم په هغې باندې خپل ټویټ کړی چې لایک او ډسلایکینګ ختم شي نو زموږ به انشاءالله دا ټیم ښه شي بهتر هم دا چې دوستانې ختم کړي او ښه ټیلنټ رازن نه کړو. صادق بھائی د وخت راکول یو جی خان مننه د کرکټ متعلق دغه اپډیټ تاسو زموږ مینوالو ته خپلو مینوالو ته ډالۍ کو ډېره مینه او مننه ژوندي اوسئ مهرباني. په سیاست کې مولا نه نو هغه سیاست هم نه منم. صادق بھائی داسې خبر شوم چې نه تاسو د پراپټۍ کار کوئ دا پراپټۍ کار هم شروع کړو د فني دنیا کې د میډیا سره مالدار شوی که نه نور سم طرف نه پیسې راغلي. صحیح صادق بھائی ایډیټر هم څوک دی لیکوال هم څوک دی خو دغه هم راته لګیا زما لږ دماغ ګرم دی زه بیا چاته صبر نه کوم. کومه داسې ویډیو چې مطمئن یې بېشره واقعي دا کم ایکټنګ ما کړی د کتو قابل دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د دستور ټي وي اوریدونکو صادق خان د چارسدي سیمې سره تعلق ساتي د سوشل میډیا په لار د فني په دنیا کې د خلکو په مخونو خندا راولي. هغوی سره هم د هغوی د ژوند متعلق په اهمو څانګو خبرې اترې کړې دي. کو تاسو غواړئ چې د صادق خان د پوره ژوند نه خبر شو چې د فني د دنیا سره سره نور څه مصروفیات لري یا د صادق خان متعلق نور اهم معلومات نو تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې خیرخوا نیوز سرچ کې او د صادق خان پوره انټرویو د عبدالجلال خیرخوا سره واورئ او وګورئ. که زما د آواز د صادق خان مینوال اوري نو خامخا دی په یوټیوب کې د خیرخوا نیوز طلب وکړي. هم د دې ویډیو په آخره کې به تاسو ته د هغې انټرویو لینک هم موږ درکو. په ډسکرپشن کې د خیرخوا نیوز د دغې انټرویو لینک هم موجود دی. چې عرض یې کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د ښه او پوره او صحیح معلوماتو دپاره زموږ په یوټیوب کې خیرخوا نیوز او دستور ټي وي خامخا سبسکرایب کې کوشش وکړئ تاسو له به درکوي هغه معلومات چې په هغې کې 100% رښتیا وي.
زموږ معلومات په همدغه وي. کوشش وکړو چې د اخلاقو په دایره کې ښه معلومات درکو. وایس آف پاکستان، دستور ټي وي 400.